شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت الله علیه په خپل مدارج النبوت کې یو واقعه لیکلې ده د قیامت د ورځې هغه حالات لیکلې دي دې ته متوجي شي وای د قیامت په ورځ به یو سړی د تلې خواله راشي د څه خواله आवाज مرانه کو د څه خواله د تلې خواله براشي دا مسله یاد ساتئ د قیامت په ورځ به د پیغمبر د دوو قسم خلکو عمل نشي تللی یو به د پیغمبر عمل نشي تللی او بل به د کافر سړي عمل نشي تللی د پیغمبر عمل ځکه نشي تللی چې هغه د ګناهونو نه د صغیره او کبیره ګناهونو نه خدای پاک ساتلی دی ټول نیکی دي نو د هغه ګناهونه شته نه نو عمل ځکه نشي تللی پوه شئ عمل په خبره پوه شئ کنه د پیغمبر عمل ځکه نشي تللی چې نه صغیره ګناه شته او نه کبیره ګناه شته ټول نیکی دي دویم نمبر کې د کافر سړي عمل تللی نشي د کافر عمل ځکه نشي تللی چې هغه د بدبخت بچی د پوماتو د ټول ګناهونه دي یو نیکیم نشته نو څه شی ورله وتلي پیغمبر بلا حساب او بلا کتاب جنتی دی او کافر بلا حساب او بلا کتاب جهنمی دی نو دا تله بیا چاله لګولی دا دا تله ما او تعالی لګولی دا ٹھیک ده کنه دا تله ما تعالی لګولی دا چې دروغ دي څومره ویلي دي چغلی دي څومره کړي دي الله دې مونږ او تاسو دې چغلی نه وساتي پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی لا يدخل الجنة قطات وی چغل خور سړی بچرتم جنت ته داخل نشي چغل خوری پیژنې خا امون چې ورته گپ شپ وایو چغل خوریم دې گپ شپ توای دې توای چې تا ته سو خبرو کی او هغه ته پټکو رسې چې ګوره ما ورته ونخه بیا به دې مانه خپشي غنه مړه دې هغه په مخامخ به هم درته وې خودمره خبره ده چې ما ورته ونخه بیا م کنه کله راته زیلوټ کوي بیا ورته غم نه کوي نوم دې ته چغلو ګور سرنګ ډنګي ولا ورکو الکه خو کو ورتوای نو صفا ورتوایا چې پتا باندې جنت حرام شي پیغمبر مبارک میں فرمائی لا يدخل الجنة قطات چغل خور سړی بچرتم جنت ته داخل نشي الله دې مونږ او تاسو دې چغل خوري نو ساتي امين وای نبی علیہ السلام مبارک اور از روان دے صفا اوارز مکه دا ناګهانه او خویدلا او چکلی اوخو دربل شوا پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل دلته کې دو قبرونه دي او د دوړو قبرونو والا اهل قبور والا باندې عذاب دی او چې د سوجنه په باندې عذاب دی هغه معلومات امراتشتا دی هغه علم امراتشتا صحابه کرام ورته قربان په دوی باندې د سوجنه دا تکلیف دی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل دی یو سړی به تشی امتیاز کول ځان به تنه نه بچ کولو نو چې تشی امتیاز کوي او 10 بخامخه او چوي د تشو امتیاز نه ځان بچ کوي د سړی کو نه ځان بچ کوي چې د کم طرف نه در باندې هوا لګي یا لوړی باندې داسې کې نه چې در نه امتیاز پخکته زی یا پسوړی کې امتیاز مکوي یا پکانی باندې مکوي هغه داري وਹੀ بیا تاسو له هغه سړی کې راځي بیا دغه انسان په قبر کې عذابي پیغمبر علیہ السلام او فرمایل دی یو سړی به تشی امتیاز کول خیال به نه ساتلو دی هغه داري په باندې پریوتی سړی کې به پریوتی دا په هغه عذاب کې گرفتار دی اوس کدا سی یو سړی وی چې استاد ما ته خدا تکلیف دی یا د مان کله میچازي لاړی شم داسې په پرتو کې یا مان خدا سي چل شوه دی چې امتیاز وسري کې را باندې کله غورځيږي نو د دې لپاره علماء کرامو دا یو علاج خودلې دي چې دا سړی دی عرش په تبارک الذی وای نو دا به الله دې دغه عذاب او تکلیف نه په امن کې سبحان الله وای اوس اغارش پسګه چې د جمعې پښپې به ویلا
نو هغه مور پسې ور چټي کچلې رکو دا بدعت ته بدعت. الله دې رحم وکي امين. نو تبارک الذی سورۃ ملک دا عرش په ویل دا طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا. هغه ورځ یو کلی ته تلم نو یو مولا صاحب راته ویل چې نو دا خو عرش په سنت تا کنه. نو ما ویل ټیک خبره ده عرش په ویل سنت تا، خو دومره خبره ده چې زه تا ته یو خبره کوم. که یو سړی په 5 منځونو کې یو منځ کوي او دا 4 منځونه نه کوي نو ته به ورته سوې چې دا یو منځ هم مه کو او که ته به ورته وې چې دا 4 منځونه هم ورسره کوه. وایي زه به ورته ویم چې دا 4 ورسره نور هم کو. نو ما ټیک ده کنه تبارک الذی چې څوک د جمعې په شپې وایي نو داسې ورته مه وایي چې د جمعې په شپې مه وایه، ورته وایه وروره تکړه شه دا عرش به جمعې په شپې مه وایه، د خالی په شپې مه وایه، د اتوار په شپې مه وایه. پیغمبر مبارک میں فرمائی څوک چې د ماسخوتن د منځ نه پس سورت ملک شریف وایي د قبر عذاب به په دغه انسان باندې نه وي. سبحان الله وایي. او یو حدیث شریف درته بل وایم، جلال الدین سیوطوی رحمت الله علیه په خپل شرح صدور کې دا حدیث شریف را نقل کړی دی په 178 صفحې باندې. پیغمبر علیہ السلام مبارک یې اوریز او فرمایل چې اے صحابه کرامو کله چې انسان په قبر کې کیدی نو اول حمله په د قبر د سر د طرف نه کیږي، یعنی د لحد د سر د طرف نه دیوال په باندې حمله کوي. خو چې کله په باندې د سر د طرف نه دا قبر حمله آور کیږي او د دې انسان تبارک الذی سورۃ ملک یاد وی. مبارک میں فرمائی چې دا سورت ملک ورته آواز کی ورته وی اے دا قبر دیواله پدی انسان مرازا دا اخو معمولی سر نه دی، دا کفرې خو معمولی کفرې نه دا خو هغه سر دی چې پدی کی سورت ملکونتی سورت پروت دی. پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی بیا پہ د سر د طرف ناراضی چې بیا پہ د خپو د طرف نه حمله کوي، بیا ورته دا تبارک الذی آواز کوي اوسو او د قبر دیواله پدی اخبو ګره حمله نکی. دا خو هغه خپې دي چې کله به د سورت ملک لوستلو نو پدی اخبو ډیر په ادب او احترام سره او په مینه محبت سره ولاړو پام کو چې بدی خپو باندې را نشي. کله چې د خي طرف نو د ګس طرف نه راځي بیا ورته وی ګوره پدی انسان مرازا. مبارک میں فرمائی د قبر دیوالونه تنه بن مت پوس کئ سورت ملک سنگر آغلی خداوند کریم زتالننی او درخواست لراغلی ما اغا درخواست میں دادی چیز چایا دکری ما غسڑے نن مرشوے دی خداوند کریم زدر تدا درخواست کو ما چیا خدا سڑے معاف کا او کدا سڑے ن معاف کے نو یا اللہ ما دخپل کتاب نو باسا. اللہ رب ذوالجلال ورتوی سورت ملکا دخپل کتاب ندنو باسما خوزستا پا برکت سر میں دا سڑے بالکل بخلے دے. حضرت انس سے مبارک فرمائی وی چھ پیغمبر علیہ السلام دی تبارک الذی دا فضائل او برکات بیان کل وی پا مدینی منوری کے دا سے خزا پاتے نشوا. قرآن سر مین پیداشی زمنگ طور سر و زنانو یا نوجوانانو دی تبارک اللذی و سورت ملک بزیبانی دا سے سندری یادی کری دی پرون نمعلومی دیو دا چرت تلیوی چرت تلیو خو پٹیل تلیو کنا خدای دی پنی کئی. اللہ دی منگو تاسے نیکانی آمینو آئے چرته تلویو نه معلومی دی قدر ته معلوم شنو څه چل بوش. الله دې مونږ او تاسو دیندار
رونو بچو ته خشته خشته خبرې وخایي، بچو ته آیاتونه دی قرآن شریف وخایي، صفتونه ورته دی پیغمبر علیہ السلام وخایي. دی نبی علیہ السلام په خاندان کې چې با کله ماشوم خبرې زده کولی، پیغمبر علیہ السلام مبارک به ورته لومبې دا آیات خولو چې بچی وایا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. پیغمبر علیہ السلام بورته لومبه دا آیات خودل سبحان الله وای او د دې آیات فضائل وری رونو. پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی چې پکم کور کې دا آیات لسته شي د دغه کور نه بچرتم غلا او نکړې شي، او چې کم سړی دا آیات کریمه وایي الله به هغه سړي له ډېر عزتونه ورکړي. سبحان الله وای.